سلامونه ملګرو، اوس په هغه دریم کار باندې سره خبرې کوو کوم چې د پروژې د انسجام او د مدیریت په برخه کې ترسره کیږي او هغه د پروژې د کار ترسره کول او رهبري ده. په دې برخه کې خپله دغه پلان چې جوړ شوی د انپوت په توګه خدمت ترسره کوي او هغه مخکې چې کوم اسناد د پروژې لپاره استفاده شوي په دې مرحله کې استفاده کیږي او د تغییراتو غوښتنه که چیرې د پروژې د لورو څخه ترسره شوې وي په دې مرحله کې استفاده کیږي او همدارنګه د پروژې د پالیسیګانو څخه استفاده کیږي ترڅو په دې مرحله کې عملاً د پروژې کار ترسره شي او کوم وسایل چې په اداره کې شتون لري او په پلان کې د دغې پروژې لپاره تثبیت شوي وي په دې مرحله کې ترې استفاده کیږي او د متخصصینو څخه استفاده کیږي، مجالس نیول کیږي ترڅو د پروژې کار دی عملاً مخته ولاړ شي. او اوس په دې خبرې کوو چې کله چې د پروژې کار ترسره کیږي نو څه شی رامنځته کیږي. بدون د شک څخه کله چې د پروژې کار عملاً ترسره کیږي نو د پروژې محصولات رامنځته کیږي یا deliverables ورته وایي او د پروژې د کار د ترسره کولو په نتیجه کې د پروژې ډیټا رامنځته کیږي، معلومات او همدارنګه کومې ستونزې چې راولاړې شوې وي هغه ثبتیږي، د تغییراتو غوښتنې ترلاسه کیږي، ثبتیږي، تر تحلیل لاندې نیول کیږي او تر تطبیق لاندې نیول کیږي. او په دې مرحله کې یو بل مهم کار چې ترسره کیږي هغه دا دی چې د پروژې پلان د وخت په تیریدو سره سمیږي او اصلاح کیږي څومره چې نوي تجارب رامنځته کیږي او نور اسناد هم نوي کیږي او په مجموع کې ویلی شو چې عمده نتیجه په دې برخه کې د پروژې د محصولاتو تولید دی.